اقبال صاحب اصل کې اسلام موږ تاسو ته دا ژوند ډېر ښه کړی ده او ډېر یې اسانه کړی ده، خو که موږ تاسو ورباندې پوه شو او عمل ورباندې وکړو، ځکه که چېرته عمل ورباندې ونه کړو نو بیا زموږ ستاسو ژوند خرابېږي. نو الله جل جلاله چې موږ تاسو ته د اسلام راکړی دا د دې په خاطر باندې چې له آخرت نه مخکې زموږ ستاسو دا دنیا هم ښه کړي، صحیح ده، دا دنیا هم زموږ جوړه کړي، له دې نه وروسته بیا د خیره هغه ژوند هم زموږ ستاسو جوړ شي. نو هر څه نه مخکې باید اول دغه ژوند موږ تاسو په ښه طریقه باندې عیار کړو او جوړ کړو او د اسلامي رهنمایانو په چوکاټ کې. اسلام موږ تاسو ته دا وایي چې هغه واده هغه نکاح برکتي ده او هغه نکاح او هغه واده کې خیر ده چې اسانه وي، مصارفات پکې ډېر زیات نه وي او تکلیفونه پکې ډېر زیات نه وي، بلکې په ډېره ښه او اسانه او ساده ډول باندې ترسره شي. زه به تاسو ته ووایم یو نفر پیغام پریښی و، وایي خسر مې راباندې 6 لکه مهر ایښی ده، نو ډېر پخواری مې دا 3 لکه ورپوره کړې، اوس وایي چې نور یې راوړه پیسې. وایي زه ورته وایم چې هغه 3 لکه خو شته ده، تاسو فی الحال په هغه باندې دا کار روان کوئ، زه به صحیح ده دا 3 لکه نور هم در پوره کړم که نه. هغه وایي چې دا 3 لکه خو لاړې ختمې شوې. زه ورته وایم په څه شي ختمې شوې د الله بنده، سم کړې پیسې هم څه کړې که نه. وایي چې بس ښه ضرورتونه کور کې پوره شوې، هغه لاړې بس دوړه شوې. اوس نورې که زه ورکړم لیونی شوم وایي که نه، له سختي نه او له هر سره د مسافري ګالونو نه. اوس که دا 3 لکه زه ورکړم که نه، دا خو دا هم مصرف کړي، اخر کې به واده په څه شي کوو. نو دې د نر بچي دا په خپل شخصي مصرف باندې او په خپله کورنۍ باندې لګولي دي او واده په خپل ځای باندې لا پاتې. نو دا څومره بده خبره ده که نه چې ته پردی پیسې راخلي او په خپل مصرف باندې لګوي. استاد محترم که فکر دې کړی په هغه نجلۍ بیچاره باندې چې ولور زیات اخیستل کېږي، هغه بیا هغه خسرخیلو کرم هغونه قدر نه وي. زه به تاسو ته ډېر یوه جالبه خبره وکړم جناب. زما یو خپل ملګری ده، داسې خیالي قیصه نه ده که نه دروغ دي، زما خپل ملګری ده، هغه واده وکړه، اوس وایي بچي هم دي ماشاءالله 2 بچي دي، وایي زړه مې نه غواړي چې د خپل خسر کره لاړ شم. واقعیت هغه وایي په جرګو راته راځي او زارۍ راته کوي چې اخر مشکل څه شی ده، خیر ده چې څه شوي دي خو بس شي اوس تېر شو، وایي زما زړه نه غواړي. دا انسان زړه ده که نه، دا چې یو ځل مات شو لکه د شیشې غوندې، ته بیا هغه څنګه جوړوې؟ څومره مشکلات دي که نه. نو ته چې چاته لور ورکوې خو خپلوي ورسره کوي، یو نوی ژوند جوړیږي د محبت او د مینې او د باور، صحیح ده که نه. ته په هغه باندې بوج اچوې، زما په دې ملګري باندې دومره بوج اچولی ده چې هغه اوس له قرضونه نشي خلاصېدی. نو هغه وایي چې تا زما ژوند را خراب کړ، زه د واده په خوشحالي باندې پوه نه کړم، زه تا سره څه اوس خپلوي وپالم دی الله، تا خو خلک دې خوشحاله کول ورشه، اوس له خلکو سره راشه نه خپلوي م کوه. څومره بد کار وشو. په ځای د دې چې 2 کورنۍ سره یو ځای شوي وای که نه، د دوی ترمنځ محبت وای، اعتبار وای، همکاري وای، 2 کورنۍ سره څنګه شوې دښمني ته ورسېدې. که څه هم که څه رقم چې هلک حق لري، هماسې په مور پلار باندې لور هم حق لري. لور هم حق لري، صحیح ده. که ته حق ورته نشي ورکولی د خپلې لور ته، خو دومره خو ظلم مه کوه چې له هغه د جیب نه بس راوباسه. ځینې خلک دي بیا په خپل جیب کې واچي، ځان ته پې موټر واخلي، ځان ته پې کور واخلي، ځان ته پې ځمکه واخلي، خپلې قرضې پې ختمې کړي. په دې باید موږ تاسو پوه شو چې د ولور پیسې خوړل دا داسې حرام دي لکه د خنزیر غوښه، صحیح ده. ځینې تاجران چې خارج ته ځي، چین ته ځي، هلته له هغه جې نه مالونه راواردوي که نه، نو هغوی عجیبه عجیبه قصې کوي. وایي موږ هلته تللي یو که نه، ډېر داسې خلک شته دي زموږ هېوادوال چې هلته لاړ شي، هغه چینایان ورته د خنزیر غوښه وړاندې کړي که نه، ورته نه 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 دا زموږ په دین کې حرام دي، د خنزیر غوښه څنګه وخورو؟ ښه ورته وایي ته چېرته راغلی یې، دلته څه کوې؟ وایي هغه بې ضعیفه بې کیفیته شی ماته جوړ کړه، زه افغانستان ته یوسم. هغه چینایي هغه اخر حیران شي که نه چې دا څه رقم اسلام ده چې دا غوښه یې پې حرامه کړې ده، دا ظلم چې دی د بل چا په حق کې کوي، دا نه دی حرام. څومره د افسوس ځای ده که نه. حال داره چې دغه شی چې ته بې کیفیته راواردې او د خلکو له ژوند سره لوبې کوي، دا له د خنزیر له غوښې نه هم بدتر ګناه لري. ځکه ته خنزیر غوښه خورې، ځان ته تاوان رسوي که نه، یوه ګناه دې وکړه، او دلته تا په سلهاو زرهاو خلکو ته تاوان ورسو، د هغوی له ژوند سره دې لوبې وکړي، د هغوی ګناه دې هم په خپله غاړه باندې واخیستل. نو دا ډېره بده خبره ده، ډېره زیاته بده خبره ده که نه. په دې د زموږ دا مشران دا سپین ګیري نه خفه کېږي، خو پردی مال خوړل ګوره دا ډېره لویه سزا لري، هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې. خپل الله تعالی هم فرمایلي دي که نه چې
زه د خپل حق به کوم خو د بنده حق مې نه بالکل ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په دغه ولور او په ناروا طریقه باندې څه مه کوئ مالونه مه خورئ د یو بل ولور څه معنا که په لنډو په ساده الفاظو زه ووایم که نه یعنې د لور خرڅول همداسې ده که نه بالکل د لور خرڅول د پیسو په مقابل انسان دومره شرافت لري چې هغه بالکل له سرو زرو له طلاو له نور الماسو سره نشي برابرېدلی ته په دې ناچیزه پیسو باندې خرڅوي ټول عمر دی هغه سره ژوند هم خراب شو د لورکۍ ژوند هم خراب شو خپلوي دې هم خرابه شوه څه کوي چې ما پیسې ورکړه او دې پیسو نه ته څه فکر کوې اقبال صاحب چې دی به خیر ویسي نه بابا له کابل آخرت خو برباد ده که نه له کابل چې پې پوه نه شي 3 لکه یې وخوړې لاړې دغسې به دام ځي دغسې به دام ځي تا د هغه زړه مات که د خپلې لور دی په انتظار ناسته دا دومره خلک چې زمونږ مسافر ستړي او ستومانه دي او کلونه کلونه له خپل وطن نه ورک دي او په لاره کې وژل کېږي له سختیو له سختو کړاوونو سره مخامخ کېږي د دې وجه دا ده چې موږ تاسو په هغوی باندې بوجونه سخت کړي دي ملا ماتونکي بوجونه موږ تاسو په هغوی باندې اچولي دي د دې پوښتنه به د دغه مشرانو نه کېږي څوک چې دغه ناوړه دودونه پر مخ باندې وړي او دا ودونه سختوي نو موږ تاسو ته اسلام دغه رواجونه دغه دین الحمدلله موږ ته الله اسانه کړی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسانه کړی ده او ویلي هم دي د امر په ډول باندې ویلي چې یسرو ولا تعسرو آسانی کوئ او ګورئ سختي ونه کوئ آسانی وکړئ له دې نه مه ویرېږئ چې یاره نن مې اسانه باندې خپله لور ورکړه که نه ډېر خلک له دې نه ویرېږي چې یاره سبا ته به بیا دا طلاق کي او د دوی ژوند به پرې یا به خلک تانې وکړي خلک پرېږدئ ټول تاریخ په دې باندې ګواه ده چې د خلکو خولې هیڅ چا نه دي بندې کړي د خلکو خولې او د خلکو خبرې موږ نشو بندولی نو چې خلک خبرې کوي دی که نه ته په اسلامي طریقه باندې یو چاته لور ورکړه په اسلامي طریقه باندې د خپلوي مخ ته بوزه الله به هم پکې برکت اچوي خوشحالي به رامنځته کېږي او له آیندې باید مسلمان ونه ویریږي ما یو نکاح تړله جناب اقبال صاحب نو هغه خلکو په دې سره هلک باندې 10 لکه مهر واچو 10 لکه مهر هغه خیاط بیچاره حیران دریانو چې څه صحیح شو که نه ولې مالدار رقم کار کوي اخر وجه څه شی ده ودرېږه طلاق یې نه کړي د الله بنده چې چا باندې دومره بې باوره بیا لور څه لپاره ورکوي که نه ولې بیا لور ورکوي ولې بیا خپلوي ورسره کوي نو هر څه چې هماغه بالکل موږ اسلام له اړخه مخ ته لاړ چې ډېر ښه راځي موږ تاسو د آیندې په اړه نه مکلف یو نه د آیندې په اړه له موږ نه پوښتنه کېږي ښه خبره داره چې په خوښۍ باندې دا معامله انشاءالله پر مخ باندې بوځو او ترسره یې کړو په دې کې د دواړو کورنیو خیر ده هم دنیا خیر ده او هم د آخرت پکې خیر او هیڅوک تاوان نه کوي ګټه په دې ولورونو کې او په دې مصارفاتو کې ګټه یوازې تاجران کوي نن که زه لور په قیمته باندې په ولور ورکم سبا به زوی ته واده نه کړو هماغه پیسې مې چې په لور اخیستې بیرته به په زوی مصرف کړم خبره خرابه شوه هېڅ چا ګټه ونه کړه ګټه یوازې تاجرانو او دکاندارانو ته لاړه نو باید له الله نه وویریږو او ولورونه وانخلو انشاءالله همداسې به کېږي